سلامونه مې قبول کې قدرمنو او نازولو مینوالو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې ښځه په کومو کارونو باندې تاسو خوشالولی شئ او د هغې زړه ځان ته راړولی شئ چې هغه به ستاسو بیا هره خبره مني او ستاسو هره غوښتنه به په سر سترګو مني او تاسو ورسره په ډېره مینه باندې کوروالی هم کولی شئ نو نن در سره دا معلومات او پټ رازونه شریکوم موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شي دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ښځه او خاوند دوه یوه داسې جوړه ده خو زیات وخت چې په کورونو کې لانجې او مسایل را پیدا کیږي نو د هغې مخنیوی به څنګه کوو او په کومه طریقه باندې به ښځه راضي کوو په دې کې لومبی پټ راز دا دی چې کله هم تاسو کار ته لاړ شئ یا د کور نه بهر لاړ شئ نو کوشش کوئ چې د ښځې پوښتنه کوئ هغې ته ټلیفون کوئ او یا ورته د مینې پیغام را لیږئ چې ته څنګه یې او ورځ دې څنګه تیریږي یا زه تا سره مینه لرم او یا داسې نور د مینې پیغامونه چې په هغې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالیږي او یقینا چې ستاسو په باره کې ډېر ښه فکر کوي دویم دا چې ښځې ته ناڅاپي ګفټ راوړئ او یا نور داسې سامان چې هغه د هغې خوښ وي او ستا د وس مطابق وي داسې سامان که ورته راوړل شي نو یقینا هغه د هغې لپاره یو سرپرایز وي او په دغه سرپرایز سره هغه دا فکر کوي چې خاوند مې زما ډېر زیات خیال ساتي او زه پرې ګرانه یم نو بیا هم ستاسو هر خبره په سر سترګو مني او تاسو سره نور هم مینه زیاتوي دریم دا چې کله ستاسو زړه تنګ وي نو په چکر باندې ووځئ چېرته داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته تاسو کښېنئ یو بل ته د زړه خبرې وکړئ او د شینکو او غرونو علاقې اړخ ته لاړ شئ هلته به ستاسو ذهن فریش شي او یقینا چې د قدرت د نظارونه به خوند واخلئ نو دوستانو دا هغه معلومات چې تاسو ته مو راټول کړي وي چې تاسو په دې خبرو سره خپله ښځه یا خپله میرمن خوشحاله ساتلی شئ امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ